د نن په کابل کې یوه حمله وسوه، هغه هم د میلاد النبي د تجلیل لمانځنې په خاطر وه. د انتحاري حملې چې وشي بیا یو څوک د هغه مسؤلیت په غاړه اخلي، که طالب وي او که داعش وي او که بل څوک وي. مګر دلته تاسې ویلي چې موږ دا کار نه ده کړی او تقبیح کړي م دي، یو شی مې ولوسته ما ته رالیږل شوی و، بل چا هم نه ده منلی. تا په دې هکله لږ زره راته وغږېږه چون تازه خبر ده او تازه یو مصیبت پېښ شوی څه. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه تاسې اورېدونکو او ټولو افغانانو ته چې موږ اوري وړاندې کوم. او د نن دغه د نن پېښه د میلاد نبي صلی الله علیه وسلم په مجلس باندې برید شوی، موږ ته په کلکو ټکو خندو. دا واقعا یو وحشیانه کار و او ظلم شوی ده او ډېر وحشت شوی ده. اسلامي امارت په دې باره کې یو اعلامیه هم خپره کړه، دغه پېښې کې په کلکه محکوم کړې وه او دا د هغو شریرو ډلو کار ده کوم چې غواړي دلته د مسلمانانو ترمنځ اختلاف واچوي او شرارتونه وپاري او مسلمانان یو له بل سره اخ کړي. دا به چا کړي ته وایې؟ خو حقیقت ولې طبعا د دې وخت باندې برید کوي او داسې جنایت ترسره کوي او ملکي خلک ترسره کوي. بې شکه چې هغه څوک دي چې دښمنان دي، لکه د وحدت او اتفاق دښمنان مسلمانانو ترمنځ یې تفریقې اچوونکي دي. وروسته به معلومه شي دا به کومې کړي چا په اشاره وشي. یعنې ګمان په چا به وي داسې ویلی شي چې دننه حکومت کې به یو چا دا کار کړی یا فرض کړه باندنیو هیوادو به کړی؟ ما وویل چې موږ دغه برید خو محکوم کړی دی په ټکو باندې او بیا یې هم محکوموو. دا یو ظلم ده او د دې تر شا استخباراتي کړۍ لاس لري چې غواړي چې افغانانو ترمنځ د اتفاقي زیات کړي، دلته شر وپاري او د مسلمانانو په ضد یو ګام واخیستل چې ګډوډي جوړوي. خو د ما منظور دا و کله کله تاسو چون دننه یې اورېدلي به خو په هر حال یو فاجعه ده، تاسو نه ده منلی، داعش هم ده نه ده په غاړه اخیستی د هغه لپاره. رابسو مجاهد صاحب مهمې خبرې چې په قطر کې 3 ورې ډاکټر خلیلزاد ورغلی وي، تاسو دفتر ته خبرې سره کړي دي. اوازه هم دا ده چې طالبانو منلې ده، خوشبینه دي. خلیلزاد ښه خبرونه راوړو، افغانستان ته احوالونه یې راوړو. کابل کې پریس کانفرنس کې وویل چې سولې ته نږدې شوي یو. حتی دا هم واورېده چې ځینو طالبانو چې په قطر کې دي ویلي دي چې یو موقتي اداره دې جوړه شي، بیا بعد له انتخابات به کوو سره او یو تقسیم اوقات د خارجیانو د وتلو لپاره جوړ شي. تر دغه حده موږ اورېدلي. ته څه لرې صاحب؟ ډېر واضح ده چې اسلامي امارت کوو پوه شي چې د سیاسي لارې نه د افغانستان قضیې حل کېدلی شي، موږ ترجیح ورکوو. لکه څنګه چې ابتدا کې موږ د جګړې پلویان نه وو، د جګړې بار په افغانانو په زور باندې تحمیل شوی د امریکایانو لخوا. دغسې زموږ اوس هم دریځ همدا ده چې جګړه د حل لار نه ده امریکایانو ته، که امریکایان جګړې ته دوام ورکوي د ځان دلته ښکېل کړي او خلاص لار نه لري. بهتره دا ده چې د افغانانو او د دې هېواد د خلکو حریت او ازادي او حقوق ومني او کومه منازعه چې موږ سره لري هغه د ډیپلوماتیکو لارو نه حل شي. بالاخره اوس داسې فهمیږي چې امریکایان همدې نتیجې ته رسېدلي وي، ځکه دوی راغلل زموږ سره د سیاسي چینل نه داخل شول او موږ سره دوه ناستې وکړې رسمي البته او دغه ناستو کې پرمختګونه شوي، اګر که پرېکړې تر اوسه نه دي شوي او ناستې هم مقدماتي دي، ولې خوشبیني شته چې خو امریکایانو زموږ سره مخامخ او یو په یو ناسته رادوله، ولې وروسته دې ته مجبور شو چې اوس راځي موږ سره کینې خبرې کوي. دا په خپله د واقعیتونو درک ده چې یو نوی وجود ممکن پوسیل وي چې د افغانستان قضیه د زور له لارې نتیجه شي حل کولی، باید هم راسي د افغانانو سره وغږېږي، خبرې وکړي. نو د خلیج نماینده ده د هغه نمایندګانو سره او قطر کې ناسته او خبرې چې مقدماتي ده، خو بیا هم امیدونه ورته شته، ځکه چې اساسي حل لارې چې د هغه تر بحث لاندې نیول کېدلی شي وروسته او ممکن پرېکړې پرې وشي. نو که چیرې امریکایان واقعا د مسلې حل وغواړي نو امکان لري چې د جنګ په ځای باندې د افغانستان قضیه هغه په خبرو باندې حل شي. ولې دغه
په څنګه کې د نور تبلیغات او افغان خبرې کیږي پرون او بل ورځ چې موږ د موقت حکومت غوښتنه کړې وي یا د انتخاباتو په تعویق اچولو غوښتنه کړې یا د نور څه دا شان موږ له خوا نه دی ویل چې دا غلط کوټي دا خبره چې تر خبره کړې ممکن د پروسس سبوتاژ غواړي او غواړي افغان خبرې کې موږ دا رد هم کړ او دا شان چې واقعیت نه لري ولې په کوم کې پروسه مختلف کاریږي او مستقر دي او کاندي ته غاړه کې د اشوار د پاتراسي د خبرو لار خوتي له وګړو او اخر